د جنوب انسان خوب بغیر د غسل نو جایز دی عمر بن خطاب رضی الله عنه پیر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوسو کو ايرقد احدنا وهو جنوب یا رسول الله په من کې وسړی به سملاستی شي د کېدی شي چې کله د جنابت په حالت کې رسول الله صلی نعم او اذا توضا احدكم فليرقد وهو جنوب تاسو کې چې وسړی کله چاردام کې او د سو کې جوبې د کېږي نه اصل ته یو سوال سره کې راځي چې وسړی د جنابت په حالت کې د پیغمبر رضی الله د سو کې دی او د څه فائدہ ده نو جواب دا دی بعض روایتونو کې راځي چې دا نیم طهارت دی نیم غسل دی نو هغه جنابت څه شو هغه کم شو د دې اودس سره هغه جنابت کمی خو بعض روایتونو کې حدیث هم راغلي اگر که په سند کې کلام دی وایي که دا سړی په دې حال کې مړ شو نو ملایکو هم د ده لپاره بخانه غواړي دا چې د جنابت په حالت کې دی اودس یې کړی دی اودس شوی دی بیا د هغې نه بعد باب راوړی دی باب الجنوب یتوضا ثم ینام باب په بیان د دې کې چې جنوب انسان به اول اودس کوي او بیا به ویده کېږي نو مقه حدیث راوړی د عایشه رضی الله عنها هغه وایي چې کان النبي صلی الله علیه وسلم اذا اراد ان ینام وهو جنوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله ویده کېدو هغه به د جنابت په حال کې و غسل فرجه نو د خپل عورت به یې وینځو وتوضأ للصلاة او داسې اودس به یې وکړو لکه څنګه چې د مانځه دپاره کوي بیا به ویده شو بیا هغه حدیث راوړی دی د عمر بن خطاب چې هغه تپوس وکړو یا رسول الله موږ ویده کېدی شو چې جنابت په حالت کې هغه ورته ویده کېږي چې کله اودس وکړي د هغې نه بعد دغه حدیث هم دقه دی خو په هغې کې صرف دومره دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمر بن خطاب ته وی توضأ واغسل ذکرک ثم نم وی اودس کوه او د خپل ذکر او عورت وینځه او بیا ویده شه نو فایدې یې د ساتئ جنوب انسان چې ویده کېږي په شریعت کې د ده دپاره څلور خبرې راغلي دي اولنۍ د ټولو نه غوره طریقه دا ده چې یو سړی د جنابت په حالت کې او دی بیا ویده کېده غواړي نو غسل دی وکړي ویده دي شي دا څه ده ټولو نه غوره ټولو نه اعلی دویمه مرحله اودس دې وکړي ویده دي شي دغه موږ سره څو حدیثونه تېر شو ټول دغه مسله کې اودس دې وکړي ویده دي شي خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دواړه کړي دي یو حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې د عایشه رضی الله عنها وایي ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم غسل وکړو ویده به شو او کله به اودس وکړو ویده به شو غسل به یې ونه کړو اولنۍ مرحله څه ده غسل دویمه مرحله اودس درېیمه مرحله امام بیهقي رحمه الله یو روایت راوړی په هغې کې دا دي چې تیمم دې وکړي ویده دي شي څه دې وکړي تیمم اگر که اوبه دي دلته نه تیمم دې دپاره نه دی چې اوبه نشتي څلورمه مرحله دا ده چې څنګه دی دقه شان دې ویده شي نه دې غسل کوي نه دې تیمم کوي نه دې اودس کوي ویده دي شي دا جایز دي خو غوره نه دي چې کله ورته جایز ویلی شي مطلب دا دی چې په کولو کې ګناه نشته امام احمد بن حنبل امام ترمذي امام ابن ابي شيبه رحمه الله ډېر روایت راوړي د عائشه نه د ام سلمه رضی الله عنهما لکه حدیث کې راځي وی کان النبي صلی الله علیه وسلم ینام ولا یمس ماء پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ویده شو او اوبو له به یې لاس هم نه وروړی مطلب څه دی اوبو له به یې لاس نه وروړی نه به یې اودس کړی نه به یې غسل کړی دغه شان به ویده شو نو دا د ټولو نه هغه کمزوري مرحله ده او جایز ده یو سړی دی د جنابت په حالات کې دی د ښځې سره یې کوروالی وکړو اوس بیا ویده کېده غواړي وایي وروسته به راپاڅم وبه لامبم وایي اوس نه لامبم نو جایز دي خو غوره دا و چې لامبلی وی او بیا ویده شوی وی که دغه یې نه کوله نو بیا یې څه کولی وی اودس یې کړی وی که دا یې هم نه کوله نو څه به یې کړی وی تیمم به یې کړی وی نو که دغه څلورمه مرحله کې نو دا جایز ده خو غوره دغه ټولو نه اولنۍ بیا دویم بیا درېیم بیا داسې راځه